د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی مسلکی پوځي کادرونو ته بیرته افغانستان ته د راتګ بلنه. سلام ستړي مشي په سر کې یادونه کوو کوم چینل نوی سبسکرایب کړئ د تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ. د وروستیو امنیتي تحولاتو په رڼا کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت پر ملي یووالي او د مسلکی پوځي کادرونو په بیرته جذب ټینګار کړی دی. د دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد په یو وروستۍ وینا کې ویلي چې هغه افغان پیلوټان، جنرالان او تجربه لرونکي عسکر چې د پخواني نظام پر مهال یې دندې ترسره کړي او اوس له هیواده بهر دي، کولی شي بیرته هیواد ته راستانه شي او د ملي دفاعي بنسټونو په پیاوړتیا کې برخه واخلي. نوموړي زیاته کړې چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او مسلکي وړتیاوې باید د سیاسي اختلافاتو قرباني نشي. د هغه په وینا د هیواد د ثبات او امنیت د ټینګښت لپاره اړتیا ده چې ټول افغانان پرته له سیاسي تفریقې یو موټی شي او د افغانانو د دښمنانو پر وړاندې د ملي ګټو د ساتنې لپاره همغږي رامنځته کړي. سیاسي شنونکي باور لري چې د مسلکي کادرونو بیرته راستنول کولای شي د دفاعي جوړښتونو په معیاري کولو، تخنیکي ظرفیت لوړولو او باور جوړونې کې مهم رول ولوبوي. هغوی ټینګار کوي چې دا بهیر باید د متقابل اعتماد، قانوني چوکاټ او شفاف میکانیزم له لارې تنظیم شي. د دفاع وزارت چارواکي وایي د هغو افغان مسلکي کسانو لپاره چې غواړي بیرته هیواد ته خدمت وکړي د اسانتیاو او همغږي په اړه لا نور جزئیات په مناسب وخت کې اعلان شي. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه وو. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو را سره په کومنټ کې شریک کړئ.